دا خبره یوازې عربي ته نه ده اسانه، دا خبره یوازې عالم او مولا ته نه ده اسانه، دا خبره یوازې مالدار ته نه ده اسانه، دا هر امتی نارینه او زنانه ته الله پاک اسانه کړی. او دې خبرې سره به د آخرت غم او د آخرت فکر پیدا کیږي. ټول امت سره دی الله دا فکر پیدا کړي، او بالخصوص ټول مسلمانانو سره، عربي مسلمانانو سره، عجمي مسلمانانو سره، نارینه سره، زنانو سره. ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ چې دا خبره کوي چې ما ته د خپل موز د یو موز د قبلېدو یقین د دې ټولې دنیا او د ټولې دنیا د عزتونو نه، د ټولې دنیا د حکومتونو نه، د ټولې دنیا د دولتونو نه زیات خوښ. دا خبره اسې نه کوي، نه د یو وجه نه کوي، او هغه وجه دا ده، هغه وجه دا ده چې د سره فکر د آخرت دی، د سره غم د آخرت دی. ځکه د یو موز قبلېدل د ټولې دنیا نه بهتر ګڼي، او د ټولې دنیا د خزانو نه بهتر ګڼي، د ټولې دنیا د حکومتونو، عزتونو، شهرتونو نه بهتر ګڼي. آخرت فکر دی ورسره، او د آخرت غم دی ورسره. دا د آخرت فکر او د آخرت غم و هغه چاته نصیب کیږي څوک چې د دې آخري پیغمبر صلی الله علیه وسلم د آخري شریعت هر مسله باندې ځان پویول، عمل کول، نورو خلکو ته رسول ګټه ګڼي.